بسم الله الرحمن الرحیم. نو سر کې ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې روغ جوړ یې. په اول سر کې خو فامیلونو ته کورنیو ته تسلیت وړاندې کوم او الله تعالی دې موږ دغسې نور مصیبتونه نه وساتي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په سوشل میډیا باندې په افغانستان او په خاصه توګه په کونړ کې د شوي زلزلې په اړه باندې ویډیويي پیغام خپور کړی چې په خپل دغه ویډیويي پیغام کې د زلزلې ځپلو کورنیو سره غم شریکي ښودلې او له هغوی سره د خپل خیریه بنسټ له لارې د مرستو واده کړې ده. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې او په خاصه توګه په کونړ کې بده ورځ لګیا ده چې هلته د شپې په پاو کم 12 بجې باندې زلزله شوې ده چې په کې مختلف کلي او په سوونه کورونه تر خاورو لاندې شوي دي. همدا اوس موږ ته خبر راورسېدو چې په کونړ او د افغانستان په نورو سیمو کې د بېګنۍ زلزلې له امله د مړو شمېر له 800 څخه واوښتل او له 2000 څخه زیات ټپیان دي چې اوس هم ځینې کورنۍ او بعضې خلک په کونړ کې د همدې زلزلې له امله تر خاورو لاندې دي چې عام خلک او د افغانستان امنیتي ځواکونو د هغوی په رایستلو کې بوخت دي. د هیواد د ځینو سیمو څخه او په خاص توګه د ننګرهار څخه د دغو زلزله ځپلو د مرستې لپاره خلک ور روان دي تر څو له هغوی سره مالي او ځاني مرسته وکړي. شهیدانو ته له الله تعالی څخه جنت الفردوس او ټپیانو ته عاجله شفا غواړو. انا لله و انا الیه راجعون.